بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وما عزتمندو دروجی نمخ کی مون د سورہ کہف د تفسیر ابتدا کړی و، لیکن بیا پکې کرونا رالا، بیا پکې د رمضان مبارکی روزی رالی، نو د هغې مناسبت سره اگر چې مونږ دا موضوع پریخي نه ده، لیکن بیا الاهم فالاهم باندې مونږ عمل وکړو. د سورې کهف درې اساسی محور دي، پدې کې نورم ډیر موضوعات شته، ځکه قرآن مجید خو سمندر دی او داسې سمندر دی چې د هغې ساحل نشته. الله تعالی د دغه وجې دا کتاب په عربی ژبه کې نازل کړو، ځکه عربي ژبه دا هم څه معمولي ژبه نه ده، دا په تمامو ژبو کې د فصاحت او بلاغت نه ډکه ژبه ده، او د دې د فصاحت او بلاغت اندازه هغه چاته لګي چې په عربۍ باندې پوهېږي، او چې پرې نه پوهېږي هغه ته هم الله تعالی چې قرآن مجید لولي، الله تعالی ورته په یو حرف باندې 10 اجر ورکوي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه رب العالمین جل جلاله په خوب کې ولیدو، الله تعالی نے تپوس وکړو چې ای زما ربه تا ته کوم یو داسې عمل دی چې هغه تا ته ډېر محبوب وي، چې ستا ډېر خوښي. الله تعالی ورته وفرمایل چې د قرآن مجید تلاوت کول دا زما ډېر خوښي. بیا د امام احمد ابن حنبل تپوس وکړو چې ای زما ربه بفهم او بغیر فهم، دا قرآن مجید چې په پوهه باندې سړی تلاوت کوي نو ستا خوښ دی او که نه، که پوه نه وي الله تعالی ورته وفرمایل بفهم او بدون فهم. که څوک د قرآن مجید په معنا پوهېږي او که نه پوهېږي دا زما خوښ دی. قرآن مجید پوهېدو کې درې طبقې دي. یو هغه طبقه ده چې هغه صرف قرآن لولي، د قرآن مجید تلاوت کوي، نو د دې هم ډېر لوی اجر او ثواب دی، ځکه دا د رب العالمین جل جلاله کلام دی. لکه یو شاعر یو دیوان لیکلی او په هغې کې د خپلو اشعارو نعتونو مجموعه جمع کړي، نو چې څوک د هغه کلام وایي نو دا شاعر په من غټېږي، خوشحالېږي به چې یاره زما دا شعرونه دومره اعلی دي چې لګیا دی خلک یې وایي. رب العالمین جل جلاله په خپل کلام لوستو باندې ډېر خوشحالېږي. یو هغه خلق دي چې هغه صرف قرآن لولي، د قرآن مجید تلاوت کوي، نو دوی ته په یو حرف باندې 10 نیکۍ ملاوېږي. او یو بیا د دوی نه لږه اوچته طبقه ده چې هغه د قرآن مجید گریمر ویلی، نحو ویلی، صرف ویلی،
تو قرآن مجید نه خبري چې دا فاعل دی، دا مفعول دی، دا مجرور دی، دا منصوب دی، دا مرفوع دی، دلته ضمه ده، دلته فتحه ده، دلته کسره ده، دا مضاف دی، دا مضاف الیه دی، دا اسم دی، دا فعل دی، دا حرف دی، په دې باندې پوهېږي. د دې نه بیا درېیمه اوچته طبقه ده چې هغه د عربۍ په شد او مد باندې پوه شي. د عربۍ ګریمر ووایي، د عربۍ نحو ووایي، د عربۍ صرف ووایي او علم البلاغه ټوله یاده کړي. بیا هغې سره د لغت علم ورته الله تعالی ورکړي، بیا ورته علم الاشتقاق ورکړي، بیا الله تعالی ورته په نورو علومو باندې پوهه ورکړي. د قرآن چې څومره علمونه دي، علوم القرآن، په هغې ورته الله تعالی پوهه ورکړي. د رسول الله مبارک په احادیثو باندې ورته پوهه ورکړي. فقه کې دغسې نور څومره علوم او فنون چې دي، نو چې چا عربي نی ویلي، صرف د قرآن تلاوت زده کړی، هغه دپاره اجر دی. لیکن هغه ته هغه فن نه میلاویږي چا چې د دې ژبې ګریمر ویلی. لکه موږ او تاسو پښتو کې ماهر یو، زموږ ژبه پښتو ده، پنجاب کې اردو او پنجابي ده، سندھ کې سندھی ده، بلوچستان کې بلوچستاني ده. هغوی په خپله ژبه باندې ښه پوهېږي او د خپل زړه تعبیر ښه په صفایي سره کولی شي. مونږ چې د رحمان بابا دیوان وایو یا د حافظ الپوري، هغه په مونږ باندې اثر کوي، ځکه مونږ ته دا ژبه معلومه ده. فن خو ملاویږي د قرآن مجید د تلاوت، لیکن هغه شان فن ورته نه ملاویږي چا چې د دې ژبې ګریمر ویلی، نحو او صرف ویلی، هغه ته زیات فن ملاویږي چې دلته فاعل راغلی دی، دلته مفعول دی، دا مضاف دی، دا مضاف دی. د دغه وجې علماو د قرآن مجید غټ غټ تفسیرونو د قرآن مجید په علومو کې غټ غټ کتابونه لیکلي دي. یو کتاب دی الدر المصون، الدر المصون فی علوم الكتاب المکنون، دا د ابن سمین حلبی کتاب دی. او دا په خپل کتاب کې د قرآن مجید تمام هغه علوم القرآن چې دي آی ذکر کړي دي. د قرآن مجید څومره قراءات چې دي آی ذکر کړي دي، بیا د دې قراءات او معانی ذکر کړي دي. مختلف د قرآن مجید علوم دي. نو چې چا د قرآن مجید نحو ویلی وي، صرف ویلی وي، لغت ویلی وي او په عربۍ ژبه باندې پوهېږي، هغه ته بیا ډېر خوند ملاویږي. او بیا درېیمه درجه او طبقه چې ده، هغه ده هغه خلقو ده چې هغوی علم البلاغه ویلي. بلاغه یو بیا د علم دی، د هغې 3 شعبې دي: علم المعانی، علم البیان او علم البدیع. نو بیا هغه د قرآن مجید په خوند باندې د ټولو نه زیات پوهېږي. د هغه بیا بل څه کار نه وي، بس قرآن مجید ته ناست وي چې د الله تعالی کلام لولي او خوند ترې حاصلوي. دا بیا اوچته طبقه ده. د سورې کهف 3 اساسي محوره دي. یو خلق دي، عام خلق چې هغوی ته رعایا وایي، اولس د یو ملک، قوم، ملت،
امت چې دا بسنګ گئی نو الله تعالی د سورہ کہف ابتدا کی په عقیده باندې زور لګئی. د سورہ کہف اول محور دا عقیده ده چې مسلمان په خپل عقیده صحیح ساتي. دیبا د توحید په عقیده باندې کلک لکه د چټان او د فولادو کلک ولاړي. او ما درته د عبدالله ابن حذافه سهمي قصه کړې وه. دغسې الله تعالی قرآن مجید کې ډېر واقعات ذکر کړي دي. الله تعالی سورہ بقره کې د طالوت او جالوت قصه بیان کړې ده. د طالوت لښکر لږو 314 او دا مسله یاده کړئ. دا 3 طبقې داسې دي چې د دې عدد 314 دی. علماء دا جمع کړي. یو د طالوت او د جالوت خپلو کې چې جګړه شوې ده. طالوت د سره 314 کسان 314 کسان او د رسولانو عدد هم 314 دی. یو لک سلیل زر پیغمبران انبیاء کرام اللہ تعالی په هر زمانه کې خپل خپل امت ته لېږلي دي. هغې کې 314 رسولان دي چې الله تعالی ورته کتاب ورکړی. نو دا دوه طبقې شوې. عدد یې څومره دی؟ 314 د پاسه 300 یا 314 د طالوت د لښکر عدد دا 314 د رسولانو عدد دا 314 او جنگ بدر کې چې کله رسول الله سره کوم صحابه راغلي دا غوی عدد 314. الله تعالی د طالوت قصه بیانوي چې امت تپاره ملت تپاره صبر او استقامت پکار دی. اول عقیده، بیا صبر او استقامت او بیا حلم او تحمل. د سورہ کہف د څومره آیتونه چې دي ان د دې آیت نه واخله ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. دین والا انتر آخری د دې آیتونو مقطع چې څومره ده دې کې هم دغه بیانېږي. عقیده الله تعالی په عقیده باندې زور ورکوي او د قرآن مجید آخري آیتونه بیا د دې خلاصه ده. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر ولو جئنا بمثله مددا. او بیا الله تعالی توحید بیانوي قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. دا د سورہ کہف د ابتدائی آیتونو خلاصه ده چې یو مسلمان به د توحید صفا ستره عقیده ساتي. عقیده زما عزتمند او ډیر قیمتي جوهر دی. عقیده څه ته وایي؟ چې الله تعالی یو دی، الله تعالی وحده لا شریک دی. الله تعالی سره نه په ذات کې نه په صفاتو کې څوک مماثل شته دی.
دا اللہ تعالی شبیہ نظیر ضد او ند نشتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا عقیدہ بساتی کہ اللہ تعالی یکتا ذات تے لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر دا اللہ تعالی پشان سوک نشی کے دے ولی اللہ تعالی خالق دے اللہ تعالی مالک دے اللہ تعالی متصرف دے اور دا اللہ تعالی نما سوا تمام مخلوقات دے کاغا انبیاء دی کاغا فرشتی دی کاغا اولیاء اللہ دی کاغا نور یو پاک مخلوق دے دا ټول مخلوقات دی دا تمام مخلوقات که پیغمبران واخلی دا ټولو نه لویه درجه د مخلوقاتو کې او بیا د ټولو نه لوی پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ذات دی که تمام پیغمبران را جمع شي دا اللہ تعالی یو صفت تا نرسی ذکر اللہ تعالی خالق دے اگر دا تمام کائنات دا عدم نا وجود تا راوستی دی یو مسلمان بدا کلک عقیدہ لری چی دا عقیدہ خراب نشی دے دا قبر طوافو نکی دے قبر تا سجدو نکی دے بلس تا سجدو نکی تا سجدی مستحق و لائق ذات دا یو دا رب العالمین جل جلالہ ذات پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو صحابی دا شام نرازی اگر شام کی وقت تیر کڑے دے اگر بکتل چی نصرانیان خپلو پوپانو تا ٹیٹی کی اور سجدے ورطا لگئی تو دے چی مدینی ترالو دیوی یارا نصرانیان خو پا غلط عقیدہ باندی دی او دای دی خپلو علماء او مشرانو پوپانو بامبرانو تا رکو کئی او دای دیر عزت کئی سجدے ورطا لگئی آچران رسول اللہ تا ٹیٹ شو چی در طولو نزیاد کد سجدی مستحق ذات تے دا خو بیا دا رسول اللہ ذات پکار دے اگر تا دا سی ٹیٹ شنو رسول اللہ ورطا موتا شو چالکا دا لاسا کے وی جی آلتا پشام کی نصرانیان خپلو مشرانو تا سجدے لگئی پیغمبر علیہ السلام ورطا موتا شو خبردار دا اللہ نما سیوا بل چاہتا سجدہ لگول دا شرک و کفر دے او بیا ورطا فرمائی لو كنت آمرا احدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها کچریما دا اللہ تعالی نما سوا بل چاہتا دا سجدی کولو امر کولے نو بیا بابا خزی تویلیو چی خپل خاون تا سجده لگل دا اللہ نما سوا بل چاہتا سجده نشتا بل چاہتا رکوع نشتا اولاد چی غاڑی دا اللہ نبا غاڑی ذکر دا اللہ خاصا دا خالق و مالک و متصرف دا اللہ ذات تے کہ کائنات جمشی یو ذرنشی پیدا کو اللہ تعالی جل جلالہ دا حی دے قیوم دے نو چیچا دا تمام کائنات دا عدم نا وجود تراوستی بھی آغا دا رکوع دا سجدے مستحق دے پکار دا چیتا دا غن اولاد وارے کہ تمام کائنات امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھی کہ دا دنیا تمام
هغه خلق راجم شي چې الله تعالی ورته ډېر لوی پوهه او علم او سمج ورکړي او دوی دا ماشه راواخلي ماشه خپل پیژني کړ کنه څوک پکې نه پیژني او نن سبا قسم زیات دي چې بجلی لاړه شي نو بلا ماشي دې تماشه وي ور نری می پکې غټه می څومره اقسام دي دا بیلیو عالم دې دا هر څه د عالم دې دا عالمونه چې جمع کې نو ستړي بشي کتابونه وولي کېو قبر ته بلاړ شي او هغه پوره نه کی نو د ماشوم بیل عالم دې کدي کې نه راوته ير صبر نه پاتې څومره زره قسم ماشي هر چیز کې الله تعالی عوالم پیدا کړی دي دا کجوره چې ته خوري او دا روجه چې دې په ماتولا دا کجور 2000 قسم دي الله تعالی د کجوري 2000 قسم پیدا کړی دي دا عجوه ده دا عنبر ده دا اخلاص ده دا برنی ده دا یبری ده دا دباس ده سلو پورے نامی خماتا یادی دی چه کم قسمونو پا امارات کیو 2000 قسمی دی او دا عراق یو عالم پی دا پی ایچ ڈی کتاب لکلے دے او هاگه ټولو ملکونو ته تللی دی چېرته چې کجوري کېږي د هغې عدد یې لیکلی دی د هغې نسلونه او فصایل یې لیکلي دي د هغې انواع یې لیکلي دي نو ټول یې چې جمع کړي دي 2000 پورې دي او د هغې باقاعده فوټوان یې ورکړي دي دغسې ماشو کې قسمه قسم ماشي دي حیران بشي نو امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ دنیا پوئے خلق فلاسفر چاگئی لوی علم و نالج لری سیستانان کاغئی راشی او هغوی دا ربڑنا یا دا پلاستکنا یو وڑو کے ماشی دا قدرت دا غی ماشی دا حجم مطابق جوړ ماشه څومره الله تعالی د دینم بازي حشرات نری پیدا کړی دي او دا هغه چاته پته لګي چې کتاب وای زه اکثر د کتاب ډیره مطالعه کوم زه کتاب ګورم نو د کتاب د پاسه یو څوک د شعر رواني دومره نری وي چې نظر ته اوچت کې بیا ورته ګوري بیا به 10 منټه په لګي چې یاره شو بیا واغې دې کې رواني الله تعالی هغه کې د انسان بشان د دماغ او باقاعده حصے جوړې کړې دي د وینې رګونه د خېټې نظام بیا خېټه کې چې څومره کلمې دي او د هغې نظام د زړه نظام د پښتو نظام ټول هغه چې مناطقه وای چې جزء لا يتجزا وي چې دا غیر اته لکه د غړي ساز مو کتلې پورا دغه لګولې یو هغه تا میخ دې کوي اسنو نره پچکسیا او دا نره شه دې خوړو ساندازه ته چې لګولې چې تی په دو پایو نو سیونه سی او په بل نو سی ته پارا کاږي یاد هغه زکه دا غي اړو حد نی د نریوالی هغه کې الله تعالی روح مچولې دي پورے احساسات دي رواني خوشحاليږي خپکیږي برخيږي کټخيږي دي ته خالق او مالک نو امام رازي وایي ک د قدرت تماشه دا دای اوس وړي او د دې تشریح کی تشریح عربی کې پریکول ہوتا وای لکه یو ډاکټر چې سرجری او اپریشن کوي دوی هغه چړې راوالي او د قدرت د ماشي وثيري او د دې نه د پرځي بیلی کی زړه ته راو باسي او دنه چې څومره کلمې دي اینا تورې تریخه دا ټول راو باسي
او بیا د ربړ هغه ماشین چې دی جوړ کړی دی دا نری نری پرزې هغې کې فټ کول ډېر ګران کار دی نو روح اچول خو لا پرېږده دغې وجې الله تعالی فرمایي ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تانا با دا خلق تپوس کئی دا روح بارا کی تور توایا قل الروح من امر ربی دا روح چی دے دا زما دا پروردگار خاصه دا 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 اللہ تعالی پا امر باندې راضی او زی انسان کی راضی او بیاتی اللہ تعالی کا روح اخلی وما دی کی کتی مواہی دی باندې ستاسو مازغو پویا نرسی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تاسو تا دیر لږ غوندې علم درکړی شوی دی چې کې ګوتې مه وهئ ته نور ته نشئ کتی خاص کر چې نور تندر ونیسي نور ته به نه ګوري دا به نه وې چې نور تندر نیولی دی او رڼا یې ختمه شوي ده راشه ورته وګوره هغه مال بړون دی الله تعالی د نور کې دومره طاقت او پاور اچولی دی چې دا ته نشي کتی د دغه وجې سورج ګرهن چې کله کېږي باقاعده وویلی شي چې نور ته وګورئ یا به اوبو کې ګوري یا هغې دپاره خاص قسم چشمې او شیشې وي ستا د سترګو طاقت او پاور دومره نشته چې ته نور وګورې چې کله اوس نور راختی دی او ته ورته یو منټ وګوره سترګې به دې کیري بیري شي ستا او دام دا الله تعالی حکمت دی چې تا ته دا نظر محدود درکړی دا غوږ دا اورېدلې درته محدود درکړي دي زما دا غوږ خوږېدو 5 میاشتې وشوې ما یاره ته به مې دا ورسره چې څه چل دی او چې ډاکټر صاحب ته لاړم هغه هغې مخامخ داسې د ټي وي غوندې شیشه لګېدلې وه د کمپیوټر هغې کې ما ته خپل غوږ ښکارېده دومره هغه راته وایي چې دې کې خو غوښه شوي ده او بلې هفتې ته به دې پریشن کوم خو اوس زه ستا دا غوږ صرف ګورم معاینه یې کوم زه یې نه خبرولم خو ما ته یې وي ډېر په عاجزۍ درته ویم ځکه د شیخ صاحب هغه مریدو ډاکټر نعمت الله صاحب الله تعالی دې په عمر کې برکت کړي ډېرو غریبانانو سره ډېر مدد کړي چې هغه دغه کې خو بس لګیا وی وګوره که نه دومره غوښه ده داسې داسې خو ما ته یې وی چې خوځئ به نه نو 20 ځله راته ووایي وی نیولم چې خوځئ به نه ګورئ او نه به دا خوله داسې داسې کې سترګې بلکل نو ما ورته ویلي پریشن خو به ته بیا کېنوسته خوځېدل خو به پکې لازمه چې ته اوس یاره چې ماشین چالو کو زما دا مضبوط به وي چې دا غر را باندې چا کېښو چې دا ماشین څومره تیز اواز ځکه د پردې نه هغه شی دننه کړو که څه چلې وکړو نو دا د غوږ دا اورېدل چې دي دا محدود دي ستا دا نظرم الله تعالی محدود پیدا کړی دی که دا لږ زیات وی چا به خوراک سکاک نه کولو دغسې به مړوندلو تاسو نه ګورئ مثلا یو هوایی جهاز روان دی هوایی جهاز روان دی نو هغه تا ښکاري باقاعده پاکوړي چې تېرېږي تا ته به ښکاري ان تر شیدو پورې چې دی لاړ شي تا ته به ښکاري نری به شي بیا به تا ته نه ښکاري نو د دې څه معنی ولې هغه جهاز پرېوتو شو یا هغه غایب شو څه نه ستا د نظر هغه حد ختم شو تا ته چې الله تعالی کوم نظر
هغه مقدار درکړو اندازه ختم شو جهاز روان دی لیکن ستا هغه نظر ودرېد دغسې د غوږ الله تعالی دا مونږ چې کوم خوراکونه کوو اوبه څښو روټۍ خورو که دا په دې باندې ته غټه آله ولګې میچهر دوربین او خوردبین او بلا شیشې دي اسیدونه غټۍ دا چشمې هم د هغې یو قسم دی باقاعده شی به درته د لرې شی به درته برابروي دغسې که د نږدو نظر دی دغی نو که هغه ته ولګې په دې اوبو باندې دې کې دومره جراثیم دي چې تا ته به پوره ښکاري چې دا سنډاګان دي یو بل سره جګړې کوي ته چې هغه وګورې د هغوی شکلونه وګورې نو ته به بیا څه نه خورې نو الله تعالی درته نظر هم د هغې باره کې نو امام راضي وایي چې ټیک ده دی خو به یو ماشه د قدرت اوس پړي او د ربړ یا د بلې یوې مادې نه پلاستیک نه به یو بل ماشې جوړ کړي د هغې قدرتي ماشي هغه پرزې چې نری نری باریکې کومې دي دوی هغه باریکې پرزې په دې بل ماشي کې نشي فټ کولی لو روح لا به پکې چرته نه راولي ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا د دې نه دا معلومیږي چې د سورې کهف تفسیر دپاره ډېر لوی وخت پکار دی قرآن مجید ستا او زما کتاب نه دی دا د احکم الحاکمین اکرم الاکرمین جل جلاله کتاب دی د دې یو یو لفظ یو یو آیت دا مستقله معجزه ده هغې کې دننه بیا معجزات دي خو چې څوک پې پوهېږي الله تعالی بار بار وایي خپلو بندګانو ته خاص کر چې څوک په ایمان باندې مشرف شوي حالانکه مسلمانانو ته پکار دي چې په قرآن باندې ریسرچ وکړي د پیغمبر علیه السلام په حدیثو باندې ریسرچ وکړي لیکن مسلمان د دې نه غافله شوی دی هغه دي لګیا دي انګریزان په هغې باندې ریسرچ کوي څومره څومره تجربات کوي الله تعالی قرآن کې فرمایي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم د کافرانو دپاره اسلحه تیاره کوي څومره چې ستاسو استطاعت توان او طاقتي پیغمبر علیه السلام د مسجد نبوي په منبر باندې خیږي او 3 ځله فرمایي دا آیت تلاوت کوي او بیا د دې آیت تفسیر بیانوي الا دا الا لفظ استعمالوي خبردار یعنی دې خبرې ته غوږونه خو پرېږدئ د زړه غوږونه هم ورته کېږدئ الا خبردار ان القوة الرمي الا خبردار ان القوة الرمي الا خبردار ان القوة الرمي دا قوتنا مراد الله چې وایي قوت ورته پیدا کوي قوت ورته تیار کوي د دې نه مراد ویشتل دي هغه د انګریزانو کروز میزایل او سکډ میزایل او سس میزایل جوړ کړل قرآن باندې هغه عمل وکړو کته عمل وکړو هغه د جهازونه جوړ کړل سس یې جوړ کړل مسلمان حقیقت کې د دې قرآن نه لرې شوی دی که دې قرآن باندې عمل وکړو قسم ده چې دا ټول ملکونه به غلامان شي معتصم بالله هارون الرشید صلاح الدین ایوبی او نور څومره عادل بادشاهان چې تیر شوي دي عمر ابن عبدالعزیز د هغوی تاریخ چې وګورئ عمر ابن الخطاب د خلفای راشدینو تاریخ د عمر ابن عبدالعزیز تاریخ او سیرت او کردار عقل به مو حیرانه شي د عمر ابن عبدالعزیز زمانه کې عدل او انصاف
دومره حد ته رسېدلی چې بازارونو کې به خلکو خپل زکاتونو په سر باندې ګرځول چې شته دی څوک د زکات مستحق چې مانه زکات واخلي څوکونه چې زکات یې ترې اخیستی وي او نن سبا د مسلمانانو حال راشه وګوره که پچا زکات نم کیږي هغه خپل نوم لس ځایه ولیکي چې او په ما باندې زکات کیږي لکه ظالمه د مستحق حق ته ولې وې الله تعالی به درنه د قیامت پر ورځ تپوس کوي ته مستحق نه ته ځان د زکات مستحق او جوګه مه ګڼه بلکې ووایه حق ووایه چې یاره په ما زکات نه کیږي او دا بل زما ګاونډي چې دی دا غریب دی دا یتیم دی دا کونډه ده دا رنډه ده دی ته ورکړه نن به څوک وکړي داسې هغه دی صحابه کرام یو داسې تاریخ رقم کوي چې د آدم علیه السلام نه واخله تر دې وخته پورې او د دې وخت نه واره تر قیامت پورې به څوک د هغې مثال پیش نه کړي مهاجرین د مکې نه راځي خپل خپلوان پریدي رونه تربوران پریدي مور پلار پریدي کورونه پریدي باغونه پریدي کاروبار پریږدي مکه مکرمه پریږدي خیر آباد ورته وي لیکن عقیده دومره قیمتي شی دی چې هغه پسینو کې محفوظه ساتي او جوق در جوق مدینه منورې ته راځي مدینه منورې ته او چې مدینه منورې ته رارسي سو هغې سره صحابو سره سو دغسې الف پشان راځي چانه جامې مو واغېستې چې دا به م ناخلې لنګونې والدي چې یاره بس د عقیده بچ کو دا خپل د دین د زبردست جوهر بچ کو دا بس مونږ دپاره کافي دی زی رسول الله مبارک که مهاجرینو انصارو سره مؤاخات او بایبندي کوي قسم د تاریخ د هغې مثال نشي پیش کولی د دغه وجې خو الله تعالی په قرآن مجید کې د صحابو په تعریف باندې نه مړېږي کله ورته رضی الله عنهم ورضوا عنه کله ورته لقد تاب الله کله ورته ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه کله ورته رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مختلف قسم القاب ورته الله تعالی بیانوي ولې ځکه هغوی په زړه کې اخلاص و د هغوی په زړه کې درد و دا به یې نه وي چې میم زرماتې ټول زما نن سبا خو چې چا سره دولت راشي هغوی میم زرما ټول زما نه دې کې د غریب حق دی دې کې د مستحق حق دی که هر سړی صاحب استطاعت چې خپل زکات وباسي یو غریب به پاتې دی عمر ابن عبدالعزیز زمانه کې فقیر نو پیغمبر علیہ السلام مواخات کوي د صحابه خپلو کې مکې نه چې څوک راغلل هغوی مهاجرینو مدینه کې چې څوک اوسېدونکي وي هغوی ته انصار وي انصار د نصیر یا ناصر جمع ده یعنی مدد کوونکي پیغمبر علیہ السلام وویل هلکه خانګل به عبدالله سره یې پلانکې به پلانکي سره یې هلکه دا ستا رور شوې ښه ده راځه انصاري په مهاجر ته یې راشه ته زما رور شوې وګوره دا زما کور دی د دې کور کوم طرف چې د خوښي ښی طرف دی خوښي ککس دا نیمومه دیوال به پکې و نیم به ستا شي نیم به زما شي وګوره دا ما سره دومره پیسې دي 10 زره یا 20 زره یا 200 یا 300 دا به نیمې کم نیمې ستا نیمې زما
باغ ته به بوتلو، دکان ته به بوتلو، دا یو ستا نیم ستا نیم زما، دا باغ نیم ستا نیم زما. په دې م اکتفا ونه کړه، د ایمان هغه اخلاص، د ایمان هغه جوهر او جذبه پکې دومره وه چې د چا دوه ښځې وي آی ورته راوستي چې وګوره دا زما دوه ښځې دي، دا زما دوه ښځې دي، په دې کې چې د کومه ښځه خوښه وي ګوته پې کېږده، طلاق به ورکم چې عدت یې پوره شي ته پې نکاح وتړه. آدم علیه السلام نه واله تر دې وخته پورې او دې وخت نه تر قیامته پورې به څوک ونه کړي. الله تعالی د هغوی تعریف کوي، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دی به خپله یو څیز ته محتاج وي سخت، لیکن د هغې باوجود به بل ته ورکوي. ایو جنگ کې 3 کسان زخمیان پراته دي، 3 زخمیان او سخت کې دي، او سړی چې مري دغه وخت کې بیا تنده زیاته وي، لکه د پیغمبر علیه السلام باره کې راځي چې آخري وخت یو پیاله ورسره پرته وه، هغې کې به یخې اوبه وي، لاس مبارک کې هغې کې وهلو او آب یې په مخ باندې اچولو، او دا به یې فرمایل چې ان للموت لسکرات، د مرګ باقاعده سختۍ وي. نو چې آیو چغه کا اوبه راړئ، زخمی دی، وینو کې لت پت پروت دی، تږی یم، اوبه راړئ. یو صحابي فوراً ورته اوبه پیدا کړې او یا ویړې وی اوس کا داسې هغې دروازې پورې یو بل آواز وکړو، عام زخمی پروت و چې ما ته اوبه راړئ زه تږی یم. دا ده چې چاته اوبه وړلي ړومبي سړي ته دی ورته وایي چې زه اوبه نه څښم، هغه ته زه اوبه نه څښم، هغه ته یو څه هغه د چغه راله، ده چې هغه ته یوړې اوبه هلته نه فاصله کې یو دریم و، هغه چغې کې چې اوبه خو ما ته پکار دي مرم، دې دویم وایي چې اوبه هغې بل ته یوسه، زه تږی مړ ښیمه. خو چې یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، خپله تږی دی مري، لیکن بل ته په ځان باندې فوقیت ورکوي. وی تم چې دی نو دغه شو، دغسې چې هغه سړی راځي واپس څه ګوري چې 3 واړه مړه پراته، ځان کې ایثار پیدا کوي. خاص کر دا کرونا د وجې نه ډېر خلق لګیا دی، د چا مزدوري نشته، د چا اکار چې صاحب استطاعت احسان کوونکي په الله تعالی په لاره کې دغې غریبانانو تصور کړي، او الله تعالی دې دا وبا زمونږ د ملک نه او د اسلامي ملکونو نه او د دنیا نه رفع دفع کړي. زما عزتمندو ډېر احتیاط پکار دی. الله تعالی هر څه کوي، لیکن احتیاط بیا هم لازمي پکار دی. احتیاط دا عین قرآن دی، عین حدیث دی. پیغمبر علیہ السلام قرآن وی یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، او چې کوم ځای کې طاعوني هلته به نور خلک نه ځي، د طاعون خلک به بهر نه ځي. نو مطلب دا دی چې وبا عامه ده، خپل احتیاط پکار دی. الله تعالی دی دا وبا د اسلامي ملکونو نه او د عالم نه پورته کړي. الله تعالی دې زموږ آخره خاتمه په ایمان کې، الله تعالی دې زموږ تمام تقصیرات معاف کی. انتہائی مجرمان، گناہگار، خطاکار، سیاہکار یو، خدای ته په خپل فضل و کرم زموږ ګناهونه معاف کی. د آقا نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شفاعت کبرا مو نصیب وګرځي. د هغوی د مبارک لاسونو مو د حوض کوثر وبه نصیب وګرځي. د هغوی د مبارک جنډې لیوا الحمد لاندې مونږه لکه تا په دې جومات کې جمع کړي یو. خدای د خپل مور او پلار، خپلوانو، احبابو، دوستانو، استادانو، مشایخو سره جمع کې. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. او دا معصور دعاګانې وایي چې الله تعالی دا وبا لري کی. 3 ځله وایي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।